الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وأقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستانو عزیزانو الله رب العزت رمضان المبارک میاشت مسلمانانو راوستا حدیث شریف کی راضی کہ الله رب العزت د ټولو نه زیات فضیلت ول میاشت رمضان المبارک میاشت پیدا کړی او چې کله یو انسان په دې کې نیکی کوي نو الله رب العزت هغه په لس مندته اجر ورکړي چې څنګه د فرض اجر د تسیواله د نفل اجر د تسیواله د واجبات اجر د تقیو پر ډبل دی همدغه رنګ الله رب العزت دغه انسان هغه عمل مخبل دربار عالی کې قبول منظور کړي بشرط دی چې دا انسان د لایانینا د فضولیاتنا د لغویاتنا د لغو لعبنا د دې سوزون نظام سره حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې مؤمن ته الله رب العزت روزه په توګه کې ورکړی دا او چې کله مؤمن روزه ونیسي دا روزه بیا د انسان د پرورش په قیامت شفاعت کوي روزه وی پروردگار د ورځې مې د خوراک اسکاک نه انسان باندې کړی دی پروردگار د ما شفاعت کوي قرآن وی ورته پروردگار زما شفاعت قبول کړي دستا کلام یم شپې ته مې د وده کېدو نه منې کړی دی زما دپاره کلام دپاره ولاړ د ورځې د خوراک څښاک نه منې کي د ورځې د شپې د خوب نه منې کي د انسان خواهشات دي چې بس روژه ماته کړم وګرځم راوګرځم بس سملم څه کومه چې تراویح کوم ځان له خپې ماتوم روزانه درې سپارې او خوراک کار دی پدې چې انسان ته الله رب العزت مسلمان ته کوم مقام ورکړي تاسو دغه سوچ هم نشئ کولی په شفاعت د پاره به ورځ په قیامت الله رب العزت دا قرآن تاسو ته راځي مسلمان ورته وایي ته څوک یې زه خو تا نه پېژنم ځوان ته څوک یې د ځوان په شکل کې به راځي ورته زه هغه قرآن وم چې ته تراوح کې به تاسو لوستم او تا ته به خلک ولاړ بل حدیث شریف کی راضی چې لستین کی تا اوریدون کی تا دواړه الله رب العزت او شفاعت الله رب العزت ولکړي دا قرآن راضی د ځوان په شکل کې استاد اوریدم او ډیر په شوق سره ولاړ دا نه چې په ډوبې رکعت کې خپې ودرې نه یې کړي او پلاس ته خپل ډډه دیواله او شور او بل او درس او بل دې سٹارټ کړ او په دویم رکعت کې خپل سي وردانیه ته تړي الله او برزخ چې امام ټیټي نظر وکړي دا نه چې ټول قرآن ته اوري د غي لپاره لازم دا چې د ډوبه الله اکبر نیت وتاړي ماشومان هم داسې کوي چې نن سبا ځوانان هم داسې کوي دا صف راشي مسعود په وګړي د مخکري صفونه جوړ نه کړي په دې کې ټول مشران وګړي ځوانان واده کې خپل وکړیا ته خپل وکړیا ته خپل وکړي چې پته ودرېږي چې امام ټټي کې نو الله اکبر ځان باندې یعنی کبریا دې په نه کړو پتره ته دوستان وزیرانو عرض مې دا کول
چې د رحمت عشره ده، بیا ورپسې د مغفرت عشره ده، بیا د اور نه د خلاصي عشره ده. درې عشرې په مسلمانانو باندې دي. لومبی الله رب العزت په مسلمان باندې رحمت کوي، بیا یې مغفرت کوي، بیا یې د اور نه خلاصوي. الله رب العزت د انسان لپاره د بخښنې لپاره یو بانه ګوري چې دا انسان زما ته رانږدې شي او خپل عبادات په داسې انداز کې وکړي چې د ده پکې نور شوق او جذبه سیوا شي. او که چېرې انسان دغه عبادت ته د بېګار په نظر ګوري، راځه چې زه وایي موږ وکړو چې دې نه خلاص کړو، دا کوي زه په وجه په سر باندې عبادت نه ورې خلاصېدل نشته. الله رب العزت پیدا کړي د خپل اطاعت لپاره، د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړي. بنده ولې وایي؟ انسان ته بنده ولې وایي؟ بنده ورته ځکه وایي چې دی بندګي به کوي د خپل. او چې کله انسان بندگی کوي، مسلمان د رب العالمین بندگی کوي، دی به هر حکم د الله، هر اطاعت کې به الله بخښي ورکوي. په کتبه کې منمانی کې بیا به دا کې او باغیانو کې فرق نشته. هغه ورځ مې یو ځای کې خبر مې کوله، مې ګوره فتنې د باندې ډېر راووتې، خو د مسلمانانو د غولولو دپاره، د مسلمان د دوکولو دپاره یو بله فتنه راوتله. تاته قرآن او قرآن قرآن او قرآن قرآن او قرآن. دا قرآن په چا نازل دی؟ په پیغمبر علیه السلام. او چې حدیث ورته مخې ته راوړی وي، دا حدیث د قرآن خلاف دی، نو ته پکې دومره صحیح ورته جس د کوم ځای نه راغی، یا تا سره دومره علم د کوم ځای نه راغی چې ته حدیث د قرآن خلاف ګڼې. یاد ساتئ چې د کامل مسلمان دپاره د دریو څیزونو خیال به ساتئ. لومبی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړي چې دا د الله رب العزت پیغمبر دی، اخرنی پیغمبر، خاتم الانبیاء دی. قادیانی مخې ته قرآن پروت دی، دغه قرآن مې داسې ویل کېږي بکواس کېږي، کافر دی، ما ستا ایمان دی، یقین دی قادیانی کافر دی، مخې ته ورته قرآن پروت دی. دا نن سبا د ټامیان مامیان دا مولیان چې زور روتي د دې قرآن او قرآن دی مولیانو د ځان نه دا قرآن تاسو نه پټ کړی. تاسو ماته دا ووایئ، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، موږ چېرته بل کتاب وایو، په درس کې بل کتاب وایو، په مونځ کې بل کتاب وایو، په جمعه کې په تراویح کې چېرته بل کتاب وایو. خو دا د اغیار یو فتنه ده، یو چال دی چې د مسلمانانو ایمانونه متزلزل کړي او د لا راه راست نه ټول لرې کړي او لرې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجود به ایمان راوړي. یاد ساتئ د ایمان دپاره، د کامل مسلمان دپاره د درې خبرو شرایط لازمي دي. نبی علیه السلام باندې ایمان چې ده، پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر دی، خاتم النبیین دی، د نمبر بعد بل پیغمبر نشي. او که څوک دا وکړي هغه ملعون دی، کافر دی، مرتد دی، د دنیا جهان پلید انسان. دویمه خبره دا ده چې د قرآن تصدیق چې دی په حدیث کریم شریفه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رب العزت د طرفه اخرنی کتاب دی، لوح محفوظ کې الله رب العزت ساتلی دی او دنیا ته الله رب العزت نازل کړی دی. هر حکم ضرور تدریجا لږ لږ الله رب العزت نازل کړی. درېیمه خبره چې په دې قرآن کې څه دي، د ټول په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل دي. دا نه چې د قرآن باندې او د حدیث نه انکار. منکرین حدیث پر په دې مخبز مکه دور ډېر شوي، حتی سیوا شوي دي. زما ستا یم جنریشن او دا یم ځوانان دا ټول یې ګمراه کړي. بیا وایي رجیو دې حق وایي، تا سره څه معیار دی چې د حق او د باطل په میانځ کې فرق وکړي؟ یاره مولایانو دکانداري بندي کنه، ته ماته دا ووایه دا علما د چا وارثان دي؟ انبیاء وارثان دي. یاد ساتئ که دې منبر او احرام نه علما پاڅېدل، دا اخرېلي پروفیسران به راکېدل. زه پروفیسران په دغه کې نه یم، د هغې مخالف نه یم. خو یاد ساتئ ستا د دین سره هغه ټوکې او هغه ګډوډ او هغه خندا روانه ده چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې څنګه ستاسو کشران یې د دین نه لرې کړل او ډېرې لرې کړل. رو رفتار تر عام حالات عام ورځو کې د جومات ته راشه، اکه دوکه چېرته یو دوه کسه یي یا درې کسه یي یا شپږ کسه یي. داسې حال او وخت هم راغلی چې په سهار جمعه کې به درې کسان یا به دوه کسان سهار به جمع کړي.
دا خو د مسلمانانو حال دی چې ورو د جومات یې لرې کوي، د دین یې لرې کوي او غیار په دې کې کامیاب دي. او بیا موږ وایو الحمدلله مې پکه مسلمان پنځه وخته مونځ کوم، کلمو مې ډېر ښکلی پوخ مسلمان یم. دا به دې ته پوخ مسلمان یې نه. ستا پلار وفات کړو، تا له لابولو طریقه نه درځي، ته مسلمان یې. مور دې وفات شوه، کور کې دې زنانو ته د مړي لابولو طریقه نه ورځي، د کفن د کټ کولو طریقه نه درځي. لاړ شئ کپړې والا سره لږ کښېني، تپوس دې وکړي چې دا ته د خلک راځي څه ډیمانډ نه کوي، یاره چې تیار کفن راکړئ، موږ له کټ کولو طریقه نه ده. دا یې ته دی، دا یې زربل دی، دا یې لک دی، دا یې دا دی، دا یې دا دی، دا یې پټکې دی، داسې موږ په دې څه پوهېږو. یعنې دا ډک جومات یې وکړئ، د چا نه تپوس الا ماشاءالله هېڅ نوکر د چا ته پته کېږي، یو مسلمان ته پته نشته. حالانکې مسلمان دپاره دا مسایل زده کول ضروري دي. زما ستا ځوان د دین اسلام نه دومره لرې تللی دی، ختم نبوت تپوس ته وکړي چې ختم نبوت څه ته وایي، هغه هم نه ورځي. دوستانو عزیزانو، ځکه هر جمعه کې بیان او واعظ کوم، په دې بنیاد باندې چې زه سجده کوم، ډېر په افسوس سره وایم چې کوم خلکو ته خلک نصیحت کوي او خلک دین ته راوړي په معاشره کې، هغوی د بیکورډ په نظر کې کتلی شي. دا په بیکورډ ډول نه، بیکورډ خلک دا د ساينس نه منې کوي، دا د ترقۍ نه منې کوي، دا ته دې ځای کې رکاوټ دی. موږ چې څومره تعلیم کړی، دا څومره تا سوچ هم نه چې څومره موږ تعلیمونه کړي، موږ سره کومې ډګرې ستا سوچ هم دومره نشته. خبرې مطلب او مقصد دا نه دی چې موږ هسې ورته غاویره وي او موږ تکبر کوو، بلکې دې دپاره چې ته په کوم څیز په تا په کوم باندې ته انا دې په ځان کې راوستی، په کوم څیز باندې ته تکبر کوې، هغه موږ ته خو لاندې پراته دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی عن قریب په تاسو ته یو داسې زمانه راشي چې د علم والا خلک به د خلکو په نظر کې سپک وي او سپک خلک به د خلکو په نظر کې عزتدار. نه چې د بچي نه حافظ جوړې، عالم جوړې، مړه چېرته د ساینس طالب علم دې جوړ کا، چېرته د ترقۍ په لارې تېر کا. زما د مدرسې ما سره یو ځای فارغ التحصیل کراچۍ نه یو ځای 3 کسان د داسې د خپل کلاس کې چې د پی اف کې پایلټان علما شته. اوس د خبرې مطلب او مقصد دا نه دی چې دین د چا په لار کې رکاوټ جوړېږي، بلکې زموږ په ذهن کې چې کوم فتور دی، کوم دراړ دی، کوم تشدد دی، کوم اناپرستي ده، کوم تعصب دی، هغې موږ دې لیول ته بوتلي یو چې موږ ځان په خپله په کیټګري کې ځان تقسیم کړی دی. دې لیول ولا دی، دې لیول ولا دی، دې لیول ولا دی. زه خو لیبرل سړی یم، زه خو روشنخیاله یم. دا شی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات د ټول وسیلې سره لکه وماله بکامیاب. موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبې امتیان سیو امتی اغیار چې راځي په تاکه کې دې دا نه ګوري چې دا مسلمان دې سرمت کې پوښتنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حوض کوثر باندې هر هغه مسلمان ورځي چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رښتینې باندې هغه محبوب وي، د هغه محبت کوونکی وي، هغه سره مینه کوي. ما ته خو الا ماشاءالله چې جمعه ته راځي مسلمانان چې راځي بس سودم تشریف د خیر دی هیڅ نه راځي. دوستانو عزیزانو عرض مې کول روژه راغلې ده، روبۍ عشره ده، د رحمت عشره ده. د الله رب العزت په دربار کې هغه مقام ته ځان ورسوو چې په کوم مقام باندې الله رب العزت راضي کیږي او کوم انسان د رحمت حقدار جوړیږي، هغه لیول ته ځان ورسوو. الله رب العزت په دې روژه کې د انسان د مغفرت لپاره باندې کوي یو سبحان الله وایي یا 2 رکعاته نفل کې هغه څو چنده ته حسابي. والحديث شريف من عمل اسلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په روژه کې الله رب العزت د وتر درجه فرض برابر او د فرض درجات په لس چنده سیوا دي، د نفل درجات سنت برابر دي، د سنت درجات واجب ته برابر. نو د الله رب العزت د دای انعام زده نو څه انعام چې الله رب العزت تاسو د بخښنې ذریعہ ګرځي او تاسو د پاره
د هدایت او ستاسو د بخښنې او ستاسو د کامیابۍ یو میاشت راوستې ده. ټولو ګناهونو د هر څیز د شیطانانو ټولو دوکانداري بنده کړې ده. سرکشه شیاطین یې دنه ټول خیر کړي دي او د نیکو سیزن دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سارعوا فی الخیرات، په نیکۍ کې جلدي کوئ، الله رب العزت سره صلح کوئ، په عباداتو کې اخلاص کوئ، په غریب سره مدد کوئ. ما تا ځان پوره کوم چا چې د غریب تپوس مه کړی، د مفلس تپوس مه کړی، د یو عاجز یو کونډې تپوس مه کړی، د یتیم تپوس مه کړی. مسلمان خو دې ته وایي. دا خو نه ده چې میم زبر ما هر څه زما روژه مې نیولې بازار نه مې نیولې بس غټه تونه مې وکړه بس غټ کار مې وکړ. خواوشا کې د غریب تپوس وکړه، د فقیر تپوس وکړه، د مسکین تپوس وکړه، د کونډو د یتیمانانو تپوس وکړه. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د ټولو نه کامل او اکمل مؤمن هغه دی چې چاپېره په معاشره کې د غریب او د مسکین او د یتیم په باندې نظر، په کونډو او یتیمانانو نظر، او د هغوی په داسې خیال ساتي چې څنګه سړی د خپلو بچو د خپل هغه احتیاط. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دا ارشاد فرمایلی چې د ګاونډي په انسان باندې دومره حق دی ما سره یره شو چې ته په میراث کې را سره شامل دی. زبا چې ګاډی له هغوی خپلې دور ګاډی کور خپل کور ته پاکي او بل لارې ته دوره راوړي چې ټول خلک ټول کپړې یې څه کوي چې خلک پکې درځونه چې زما د کور څخه شي د بل بیړه خلک شي. داسې نه دي کولی پکار چې کوم معیار د مسلمان نه مطلوب دی هغه معیار ته به ځان راسې چې کوم معیار د مسلمان دپاره قابل اعتراض جوړېږي هغې نه به ځان ساتي. مسلمان یو کامل یو اکمل یو داسې دین سره چې 1,40,000 پیغمبران د دې دنیا ته راغلي دي د ټولو د دینونو رهنمایي نه بعد اخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. او زما ستا په ایمان دی، زما ستا په یقین دی. دا دین بنیاد او اساس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک نوم باندې او د دې دین اساس همدغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره دعاګانې کړې. پروردګاره زما امت وبخښه، زما امت وبخښه، یا الله زما د امت ظالم وبخښه. ظالم لپاره یې دعاګانې کړې. د هر قسم حالاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت اغیار خو راځي اټې کوي لګیایي دی خپل مشن چالو دی ساري آپ څنګه لګیایي هم دغه رنګې استاد عزیزانو چې کله هم یو مسلمان د دین او د اسلام لپاره مرسته کوي خیر ښېګړه کوي پکار دی یسارعون فی الخیرات واستغفرون شو سره مدد خپل آقای نامدار د ناموس او د خاتم النبیین عالمي سطح چې څومره امداد روان دی د هغې سره څومره ډونیشن روان دی پکار دی چې خپل پیغمبر لپاره مدد هغوی چې څومره تحریکونه یې د هغې سره څومره هغوی باید ورسره شامل شي. دوستان عزیزان عرض مې در کولو چې الله رب العزت مبارکه میاشت راوسته په دې مبارکه میاشت کې قرآن ته توجه ورکړئ، د پیغمبر سیرت او صورت ته توجه ورکړئ او د پیغمبر سره مینه او شروع کوي. یاد ساتئ چې الله رب العزت او کچری ته دا په زړه کې دا یقین وي چې یاره زه به په ذهن کې کوم دین راځي ټیک دی کوم دین دا ملیان بیانوي د خېټې نه بیانوي عمره خېټې نه نه دومره ظالمان نه یو چې ځان ته غاړه کړو، موږ دومره ظالمان نه یو چې د بل آخرت تباه او برباد. دا خو ایمان او یقین دی چې الله رب العزت په هر انسان باندې مرګ راولي. هغه آخرت کې هر یو انسان به د خپل خون راګیري حساب په دوران خدای پاک بیان کړی حساب کتاب الله رب العزت و سره حساب کتاب کوي. شرط دی چې الله رب العزت د بارے په دنیا کې خلق معاف کړي او د خلق پسې بدرت الله رب العزت مقدس له دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د خاتمه نبوت په سلسله کې څو کسان راغلي دي د بابا کرمشاه اید جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت لپاره د خاتم النبیین لپاره سرتور مهنت کوي چې ماته د خپل مسلمانانو لپاره دغه خپل مرسته د هغوی سره تعاون او مالي وي د جانبي هر څه کوي
نو الله یقیني دی چې د نبي علیه السلام شفاعت به موږ تاسو ته راورسوي. او که چېرې یو انسان دا وایي چې زه نبي علیه السلام سره مینه کوم، خو مینې په خولې پورې محدود دی او خولې پورې محدود نه دی پکار، عملي کار پکار دی. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې ورکړو. توفیق راشي. واخر دعوانا